اسلامي لارښوونو نو بیانونو کتو لپاره زموږ چینل اسلامي لارښود ضرور سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر محترمین دا پوښتنه کوي چې فرض کې کمبود دی داسې نبوي علاج راوښیي چې رزق مې پراخ شي. محترمینو کاش کې موږ د رزق طلب چې کوو د عمره موږ د دین او د قبر او د آخرت طلب کړی وای، خو بیا به هم نبوي علاج در وښیم رزق چې مو پراخ له طمع او له فقر به خلاص شي. دا فقر خو په د آخر د زمانه کې باره یو مصیبت جوړ شي، دا هر سړي چې ورته ولي بیا طمع وي. د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی ان رجلا قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو صحابي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل د دنیا شاره ګرځولې ده، دنیا راسزغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ فاین انت من صلات الملائکه، ته ولې د ملائکو لمونځ نه کوې او د مخلوق تسبیحات نه وایې، په هغه سره الله انسان ته رزق ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپېدو څخه بعد کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دغه څل واره وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا به درته راسي، ډېره ذلیله به درته راسي، ته به فکر چورت لانې کې وایې. فولي رجل هغه صحابي ولاړی څه زمانه بعد و بیا راغلی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله دنیا د مخ را باندې کړې ده، څه په وکړم چیرې کښېږده به. صحابه خو دی نه وه لکه دا اوس موږ چې مثلا باسي لکه میږانه میږی چې ځای یو شی پیدا کړي بس په غار یې نه باسي، دی چې وایي له لوږې به مړ شي، اوس د ده نس چیشتي میږی رس بیخي ډېر دی. نو خو موږ هم ته میږي راخواتي بس جمع کوئ. صحابي راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حوایج مې پراس اوس به وکړم څه. المواهب لدنیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 10 دارالکتب علمیه چاپ دي. نو محترمه دغه عمل د ژوند عادت وګرځوه، په رزق کې به دې دومره پراخې راشي. د الله رسول ویلي دي، روایت عبدالله بن عمر کړی دی چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه زوی دی، ډېر غټ صحابي مبارک. نو دغه د ژوند عادت وګرځوه، سهار وختي راپورته کېږه، د اذانو څخه مخکې سپېدې راخېږي، دلته دغه کلمات یې وایه، په رزق کې به دې دونه پراخې راشي چې دورې دورې غورځی نه به تمامېږي. الله دې زموږ طرف پراخ وسع رزق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.